السلام علیکم ګرانو اولیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو اولیدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو شلوریزو نړیوالو لوبو سیریز دوهمه لوبه هم ترسره شوه او افغانستان پکې بریا خپله کړه. په دې ویډیو کې به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغو په زړه پورې لوبو په هکله خبرې کوو. ویډیو را سره تر پای وګورئ، خو که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشئ ګرانو اولیدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوريزې نړیوالې لوبې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو لوبو دوهمه لوبه هم ترسره شوه. یو ځل بیا پاکستان لوبډلې کپتان شادب خان د لوبې پچه یا هم ټاس وګټو، په خپله د بیټینګ فیصله وکړه، خو د تیرې لوبې په څېر یو ځل بیا ونه شوی کړی چې د افغانستان د پیاوړي بالینګ په وړاندې ښه مقابله وکړي. په ډېرې سختۍ سره یې وشوی کولی چې د شاداب خان او عماد وسیم په ښکلې لوبې سره د 20 اورونو په لوبولو سره د 6 وکټو په تاوان 131 منډې هدف ورکړي. د هدف په پوره کېدو کې افغان لوبډلې خپله لومړنۍ وکټه ډېر زر له لاسه ورکړه، خو وروسته د رحم الله ګربز او ابراهیم زدران او ورسره په وروستیو کې د نجیب او محمد نبی په زړه پورې لوبې د ترسره کولو سره د لوبې په وروستیو اوور کې افغان لوبډلې وشوی کولی چې یا د لوبه او سیریز په خپل نامه کړي. افغان لوبډلې له زیات کوششونو او هڅو وروسته د لومړي ځل لپاره له پاکستان څخه 2 فضل حق فاروقي د یاد سیریز د دوهمې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. نوموړي په 4 اورونو کې د 19 رنزونو په ورکولو سره 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې. افغان لوبډلې په لومړي ځل وشوی کولی چې د پیاوړي لوبغاړي راشد خان تر کپټانۍ لاندې له پاکستان څخه شلوریزې لوبې او ورسره سیریز دواړه وګټي، او نن به هم د دواړو لوبډلو ترمنځ د یاد سیریز وروستۍ لوبه ترسره کیږي. ګرانو لیدونکو، دا وه د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.